سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه لنډو مهمو خبرونو ته. اسحاق ډار وایي چې کابل کې موږ ته د چایو څښل یا د چایو پیاله ګرانه تمامه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال ویلي دي کابل کې د چای څښل د پاکستان لپاره په لویه بیه پرېوتل. اسحاق ډار چې 13 ورځ د پاکستان سنا جرګې ته خبرې کولې په 2020 کال کې کابل ته دغه هیواد د استخباراتو یا ISI مشر سفر او په کابل کې د چایو د پیالې نیولو او سکلو شیبې ته په اشاره ویلې دي دغه یوه لویه تېروتنه او بیا به تکرار نشي. اسحاق ډار یو ځل بیا ویلي دي چې واک ته د افغانستان اسلامي امارت له رسېدو وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. هغه ادعا چې د افغانستان اسلامي امارت تل رد کړې دي او دغه امنیتي ستونزې د پاکستان کورنۍ موضوع یاده کړې ده. او په یو بل خبر کې اورئ چې پاکستان وایي امریکا د کابل پر وړاندې د پاکستان خاوره نه ده کارولې. د پاکستان د پوځ ویان په یوه خبري غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د هوایي حریم د کارولو په برخه کې له امریکا سره د دغه هویت د پټ تړون په تړاو د اسلامي امارت د بیان څرګندونې رد کړې دي. احمد شریفه چودري ویلي دي چې اسلام آباد د امریکا په ګډون هیڅ هیواد ته د دغه کار اجازه نه ورکوي. لا د وړاندې د افغانستان اسلامي امارت ویان د ویلي و چې پاکستان د ترکیې په ناسته کې منلې وه چې دوی له امریکا سره تړون لري څو د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد وکارول شي او دوی نشي کولای چې دغه تړون لغوه کړي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریفه چودري وویل دا خبرونه جعلي د پاکستان امریکا یا کوم بل هیواد ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان دننه د بریدونو لپاره خاوره وکاروي. دا ادعاوې بې بنسټه پروپاګند دي. د پاکستان د پوځ ویان یو ځل بیا د دغه هیواد امنیتي اندېښنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوازینۍ ستونزه بللې ده او زیاته کړې ده چې کله افغانستان څخه برید وشي نو د دواړو خواو ترمنځ اوسنی اوربند به پای ته ورسیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ لفظي ترینګلتیاوې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې ټاکل شوې ده 2 ورځې وروسته د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د ترکیې په استانبول کې دریم پړاو مذاکرات پیل شي.